وای کم انسان چې په ورځ کې سل پیرې دا اسانه کلمه وای نو دې انسان ته به الله رب العزت څلور فایدې ورنصیب کوي. اولنۍ فایده وای دا انسان به الله رب العزت د ټولو خلکو نه زیات مالدار کی. دویمه فایده وای د دې انسان غریبي او محتاجي به الله رب العزت مکمل ختمه کی. دی به الله رب العزت د غریبي او محتاجۍ نه ټول عمر لپاره محفوظ وساتي. دریمه فایده وای دا انسان به الله رب العزت د قبر عذاب نه محفوظ وساتي. څلورمه فایده وای د جنت د دروازې چې کوم زنجیر دی هغه دی اول د ټول نه مخکې ټکوي، یعنی دی به د ټول نه مخکې جنت ته داخليږي. نو زما عزتمندو دا څلور عجیبه عجیبه فایدې دي او کلمه بالکل اسان ترینه کلمه ده. دا کلمه تاسو اول وورئ بیا زه تاسو ته د دې ویلو ترتیب ښیم. صحیح شوه؟ نو کلمه ده لا اله الا الله الملك الحق المبين. صحیح شوه؟ داسې ویلی شي لا اله الا الله الملك الحق المبين او داسې هم ویلی شي لا اله الا الله الملك الحق المبين. دې دواړو طریقو سره تاسو وایي. نو دا کلمه چې ده کنه دا به تاسو په ټوله ورځ کې سل پیرې برابروئ. هر ټایم چې تاسو ته ملاویږي، هر ټایم چې تاسو فارغ یای، بس دا کلمه په ورځ کې سل پیرې چې تاسو برابروئ کنه نو دا څلور فایدې به تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو د انسان په زندګۍ کې درې حالت راځي. یو د دنیا زندگی ده، بل د قبر زندگی ده او بل د جنت زندگی ده. نو دا درې واړه الله رب العزت تاسو له د دې کلمې په برکت سره اخیسته کوي. دنیا کې انسان څه غواړي؟ انسان دا غواړي چې زه د چاته محتاج نه شم، زه د هیڅ کله غریب نشم او ټول عمر دپاره د زه مالدار شم، ما ته د مال دولت ملو شي. دا په دنیا کې انسان غواړي کنه. نو د دنیا دا مسله د الله رب العزت د دې کلمې په برکت سره حل کوي. بیا انسان سوی انسان دا غواړي چې به باندې د قبر عذاب نه وي. حالان کې د قبر عذاب څومره سخت شیز دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قبر عذاب نه پناه غوښته. نو د قبر عذاب نه د الله رب العزت د دې کلمې په برکت سره محفوظ ساتي. دریم بیا انسان څه غواړي چې قبر نه پس د الله رب العزت وایي ماته جنتونو کې ځای راکړي. نو دا که مثلا د الله رب العزت د دې کلمې په برکت سره حل کوي، جنتونو ته د الله رب العزت داخلوي. نو زما عزتمندو دا اسانه کلمه ده لا اله الا الله الملك الحق المبين. دا تاسو په ورځ کې سل پیرې برابروي او مزي خبره پکې دا هم لازمي نه ده چې تاسو په یو ټایم باندې سل پیرې برابر کړئ. نه نه نه، څه اوس ووایه، څه رستو وایه، څه رستو وایه، څه رستو وایه، شل اوس وایا، دیرش رستو وایا، دیرش رستو وایا، داسې په ټوله ورځ کې سل پیرې برابرول دي. نو دا څلور فایدې به الله رب العزت تاسو ته در نصیب کوي. ټولو خلکو نه به د الله رب العزت زیات مالداره کي او غریبۍ محتاجۍ نه به د الله رب العزت ټول عمر دپاره محفوظ وساتي او د قبر عذاب نه به د الله رب العزت محفوظ وساتي او الله رب العزت پتا بغیر حسابه جنت ته داخل کی. نو کوشش وکړئ چې دا کلمه په خپل هم شروع کړئ. هر ورځ دا به سل پیرې وایي تاسو، نو دا فایدې به تاسو ته ملاویږي. صحیح شوه؟ نو په خپل هم دا شروع کړئ او نورو مسلمانانو سره